السلام علیکم ګران لیدونکو، یو ځل بیا ښه راغلاست د فرانسوي ژبې زده کړې ته. څلورم لوست دی او په دې لوست کې د لرلو فعل په اړه خبرې کوو. شروع کوو په نوم د الله. leçon 4 څلورم لوست. le verbe avoir د لرلو فعل. د لرلو فعل چې استعمالوم او تاسو یې ښه ورته متوجه اوسئ. ژته دا په دې ډول استعمالیږي ځکه چې لومړی حرف د لرلو فعل هم په وایل یعنې د غږ لرونکي حرف سره شروع کیږي، نو موږ دا او چې دا پاکوو اپاستراف ورکوو او هغه نه بعد د لرلو فعل استعمالوو. دا داسې تلفظیږي چې ژ تو ته کیږي تو ا il elle on د دواړو ته یو شانتې استعمالیږي il a elle a on a. nous ته کیږي nous avons. vous ته کیږي vous avez. il او elle چې په جمع حالت کې ده ils ont elles ont. د معنا سره لولم ژ یعنې زه لرم، تو ا ته لرې، il a هغه هلک یا هغه سړی لري، elle a هغه ښځه یا هغه نجلۍ لري، on a موږ لرو، nous avons موږ لرو، vous avez تاسې لرئ، ils ont هغه هلکان یا هغه سړي لري، elles ont هغه ښځې یا هغه نجونې لري. نو دلته په مثال کې هم استعمالوو چې صحیح په واضح ډوله معلومه شي. اگزامپل په مثال کې وایي چې زه یوه لیدنه لرم د چا سره په 3 بجو. دا به داسې وایي چې j'ai un rendez-vous à 15 heures. j'ai un rendez-vous à 15 heures. نو دا مطلب چې زه یو لیدنه لرم، یو ملاقات لرم په 3 بجو. 3 بجو ته 3 heures هم ویلی شو، خو په نورمال ډول په فرانسه کې له 12 نه بعد د 24 ساعته ډول استعمالوي. 15 heures. j'ai un rendez-vous à 15 heures. زه یو ملاقات لرم، یو لیدنه لرم په 3 بجو. امید چې دا درس تاسو ته مفید تمام شوی وي. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ نشانه ووهئ ترڅو د راتلونکو ویډیوګانو او درسونو څخه باخبره شئ. تاسې کولی شئ خپل نظریات او وړاندیزونه په کومنټ کې موږ سره شریک کړئ. تر بیا الله پامان.